کمزور دی، انسان کمزور دی. ډیر نیک عمله سړی کله هغه ته عذر راپېښ شي، نو په خلکو بدګمانیانې مه کوئ. ښه زمونږ د پښتنو په معاشره کې دینداري کول هم ډېر ګران کار دی، او بیا چې لا داسې مقام دې لږ اوچت وکړه نه، بیا خو به 24 ګنټې په اودس کې اوسي. معمولي اخوا دېخوا که دې وکړو نو داسې ټاپې به د باندې ولګي چې خیال دې دی وایي شیخ صاحب ته څه ټیم راکړه منزله. دې په خپله رامنډې وایي کله چې کله امام خطبه ختمه کړي، خو نه شیخ صاحب او مفتي صاحب به د 8 بجو نه په جومات کې ناستي. که چېرته یې ولیدي چې منظره نه اوس ښه دې هم را روان دی، دې هم دغه ټیم را روان دی، خو تا ته ده اوس. نو کله انسان دی هغه د هر قسمه عذر راتلی شي، ښه دینداره کس وي. عثمان بن عفان مبارک ته څه وایي چې دینداره دی نه و، نو بې دینداره څوک دی؟ انسان ته عذر راپېښ شي، کله بیمار شي، کله خوب شي، کله ستړی، کله بچي، کله بازار. اوس د بازار نه لیټ تللی وي، چې د بازار نه کور ته تلم وي دغه زه پوه شوم چې یاره دا خو ازار وي، ټیم شو. نو په خلکو بدګمانیانې مه کوئ. ښه او دا ښه خلک چې کوي که نه دا نیکان په معاشره کې دا هم انسانان دي. دوی